السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ستنه کړی دی چې لیونی دی د 15 کلو دی، نو ږیره لري. دا ږیره یې دا ناړو په دغو شیانو باندې لړلي، نو دا یې که موږ ږیره ور وخریو یا یو کوچني په غاړې خو نه په بندېږي. محترم صحیح البخاري او روایت ذکر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسې مخالفت د مشرکینو سره وکړئ، ږیرې پرېږدئ. حدیث رقم 5892 صفحه 446 کتاب اللباس، فتح الباري شرح د صحیح البخاري جلد 10 کې دا روایت ذکر کړی دی. او اوس نو د لیوني ږیره خریل، علما کرام فرمایي چې تاسو لیوني ته ږیره مه ورخریئ، نه ده روا، ځکه مخالفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم له امر څخه رالی او کومک پر ناروا باندې سو. الا اذا كان هذا المجنون، ما سوا په هغه صورت کې که دغه لیوني ته د ږیرې ضرر رساوه باجتماع الاوساخ، خیرې وشان کې بندېدل یا خزندي وشان ورکړل، نو که ده ته ضرر رساوه فلا حرج په ازالتها، نو بیا وایي پروا نه لري په لرې کولو کې د دې ږیرې دا په ضرر د ضرر په وجه باندې. دا خو بعضې معاصرو علماو دا لیکلي دي چې د لیوني ږیره که په دغه صورت ورکوشني کول سي چې هغه شان کې بندېږي یا ناوړي یا خزندي او شان ورته راځي، نو کې ورکوشني کې مثلا د هغه ضرر په وجه باندې پروا نه لري. او دغه ته نو بیا زهریان یم دا خلکو ته چې اوس نو د لیوني پرتوګ ور پاکولی سي، نو ږیرې بیا ولې نسي ور پاکولی، نو که پرتوګ خراب بیا خو به یې زیدی ځم په عذابېږي. نو زه خپله نه اجازه در کولی سم نه فتوا در کولی سم چې تاسو د لیوني ږیره ور وخرئ یا د لیوني ږیره ور کوچني کړئ. کوشش ورسره وکړئ په دغه خدمت کې الله تاسو ته اجر درکړي، الله ثواب درکړي. د یو انسان خدمت بیا هغه لیونی، نو بعضې وخت چې الله جل جلاله په دا کورو کې لیونیان پیدا کړي، هغه خلک الله جل جلاله په جنت کې یو ځای ورکړي، مقام یې ورکړي، په بل چم نه رسېږي، باره یې ورپکښې لیونی کړي، دا نور ته وایي خدمت یې کوئ، نو که موږ ښه خدمت وکړئ هغه جنت کې به هغه مقام ته تاسو به ورسېږئ. نو د لیوني خدمت خو ډېر اجر و ثواب لري، که ورونه کوي، که خویندې کوي، که مور کوي، که پلار کوي. نو زه خپله فتوا محترم نسم در کولی. بعضې معاصر علما د سعودي یا د نورو ملکو هغه وایي که چیرې یې ضرر رساوه بیا پروا نه لري. زه بیا دا وایم چې نو د لیوني د پتاګه ساتنه کېږي، باید د ږیرې ساتنه یې هم وسي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.